دا کس چې ګورې دا زما پلار ده. موږ د بغلان اوسېدونکي هستو. مرکزي بغلان کې مو کور ده. دا څو ورځې کېږي ګوډانو کلي کې اوسېږو. څو ورځې کېږي بغلان مرکزي باندې په لخومري باندې طالبانو شاوخوا حملې کړي دي. بس حملې نږدې شوي دي. دلته زموږ کلي کې یو قمندان د غیر مسؤل ده. وخته یې وظیفه درلودله، اوس وظیفه نه لري. قمندان امیرګل نومېږي، زموږ کلیوال ده. په دوشنبې په ورځ پرون نه بله ورځ یې کس راولېږه. زما پلار کور کې نه و. بیا ما ورته وویل، موږ ته یې ویله چې راسئ جلسه د جومات کې. زما پلار په کور کې نه و. دا زما پلار کور کې نه و. بیا ما ورته ویل پلار مې دوکان کې ده، چې راغی بس درلېږمه. بیا په سبا چې پلار مې ورغی، بس پلار ته مې ویلو چې پرون ولې رانغلی. بس پلار مې ورته ویل چې زه خبر نه وم، ناوخته راغلم دوکان نه. بس ویلي و چې ولې ناوخته راغلی. بس راوینې وښه په لښته یې ووهه، خپله نه پوښتنه نه هغه، بس یې وښه چې والله ولې پیره ته نه راځې. خپله نه دولتي کس هېڅ نه هېڅ وظیفه نه لري. بس حق و ناق خلک وهي څه لپاره. دا مې پلار ده، وګوره شا څه رقم کړې ورته، وښلی ده، ډبولی ده، بې عزته کړی ده. خپله ستړی سوی بیا په خپلو کسانو باندې وښلی ده. آن پښتۍ ماتې دي، غږېدلی نه سي. دا مې پلار ده، غږېدی نه سي، له خبرو پاتې ده، غږېدلی نه سي. دا اوس مې په زوره کېنو. اوله ما ویله چې زه نه ویډیو جوړه کړمه، غږېدلی نه شي. هم دا چې بې عزته شو، هم دا چې اوس غږېدی نه شي. خپله مریض ده، هم شکر مرض لري، هم تور زیړی لري. په دې سپینه ږیره باندې ده بې عزتي کوي. څه لپاره؟ ولې دولت نشته ده؟ دا زمونږ پیام وزارت داخله، وزارت د معینات د داخله او ټول عین رئیس جمهور دی واوري چې آیا داسې کسان ولې خپلو پوستو کې برېښي دي، وظیفې مو ورته سپارلې. څه ګفته خلک وښي.